بعد از شکست قشون سرخ در افغانستان و روی کار آمدن مجاهدین بین احزاب سیاسی جنگ‌های داخلی رخ دادند که تنها در کابل 70,000 تن کشته شدند که غیر از ویرانی برای افغانها چیزی دیگری را نداشت. در بین خود بار اول حزب اسلامی و جمعیت اسلامی به جنگ‌های داخلی پرداختند و نتیجه شامی شد که در حدود 70,000 نفر تنها در کابل شهید شد و مردم افغانستان 5-6 سال به خاک و خون کشانیده شدند. و علت جنگ هم هی بود که از اول تهداب کج گذاشته شده بود. دستاورد بزرگ مجاهدین افغان را که شکست ابرقدرت دنیا بود، 7 حزب سیاسی نتوانستند که بین هم به توافق برسند و بالاخره جنگ‌های 5 ساله آنها باعث بربادی و ویرانی کشور شد. دا جوات لشکر نسایز طالبان حکومت افغانستان ته راغله ده په بهرمېشت افغانان ځینې تبلیغات او ځینې نیوکې په دولت باندې کوي طالبانو. دا دوه کټګوري کسان دي. یوه ډله دي چې دوی واقعا مسلکي پوه کسان دي، ژمن کسان دي، د هېواد باندې زړه سوځېږي او سالمې نیوکې کوي او ډېر وسیږي چې لاړ شي افغانستان د خدماتو کې. طالبان هیله ده چې دوی ته زمینه مساعده کړي چې راشي افغانستان ته او خلکو ته خدمت کوي.